کہ ان الحق وخامخاوی هغه ان الحق نوی چې اجل ور پکې نوی او سترګې هغه سترګې چې خایس یې قدرتي وي سترګې هغه سترګې چې خایس یې قدرتي وي چې تورې تورې ښکاري او کجل ور پکې نوی په خپلو دغه درې شعرونو باندې د پروګرام مشر مېلمه جناب حسین احمد صادق صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام وایي حسین احمد صادق صاحب زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره لور په لور او کور په کور دی محمد د دې دور د غزل نماینده شاعر زما د زړه نه خوښ شاعر ډېر ګران په ما باندې ډېر ګران ښاغلی اقبال شاکر صاحب او دغسې ډېر ګران او محترم ښاغلی نظیر یوسفزی صاحب زما کشر رور او ما باندې ډېر ګران ارشد جان شاهکار صاحب عادل صاحب محمد علي صاحب او فضلداد فضل صاحب شمشاد انگار صاحب دا کم ملګري چې په سټیج ناست دي کېدای شي د چا نومونه مانه هیر شي خو بهرحال زه مننه او ستاینه کوم مخامخ ناستو د قلم قبیلې ډېرو ګرانو ملګرو عزتمندو ملګرو او زه مننه او ستاینه کوم د ښاغلي تیمور فاتح او د هغه سره سره د ښاغلي نوید کودروال چې هغوی د سحر راسې په دې چترۍ لګولو اگر چې د باران خو ودرېده خو موږ یې د دغه نه بچ کړو د نور نه او الان کې زه د داسې ځای نه راغلی یم د دیر نه چې هلته واورې ورېدې خدای شته زه چې کوم دی ته تللی وم کمر ټال ورته وي بلکل د غرونو سر شینغر سره خوا کې نو هلته واورې ورېدې نو هغه ګرم کوټ مې ځان سره دلته م راوړو ځکه چې داسې موسم خراب و خو د دوی مننه او ستاینه په دې باندې ضروري ده چې خپل اتلان د دې خاورې اتلان یې ونازول هغه یاد کړو د هغوی په یاد کې دا نننۍ مشاعره را جوړه کړه او بله خبره دا ده چې شاکر صاحب سره م باز کو وختي چې دا مشاعرې دا یو داسې روایت دی زمونږ د پښتنو شاعرانو چې دې دا پښتو ژوندۍ ساتلې ده یعنی ځکه دا خبره وکړم شاکر صاحب په خپله پروفیسر دی نو دې کې به څه مبالغه نه وي چې دا نثر زمونږ په دې پښتو کې د تیرو سلو کالونو تقریبا چې اوس پکې پی ایچ ډي م کېږي ام فل م کېږي خو کم وخت نه لکه پخوا په دې کې یو د پیر روخان کتاب و یو د هغې په مقابله کې د اخون درویزه کتاب و پټه خزانه و لکه دغسې نور نثر نه و خو دا شاعري وه چې د دې شاعرۍ د برکته پښتو ژوندۍ ساتلې شوې ده او انشاءالله چې موږ به آینده هم ژوندۍ ساتو او دا کومه خبره چې دوی موږ دلته کوله نو هغه دا وه چې یاره د سوشل میډیا په دې دور کې کم خلق مشاعرې کوي نو په حقیقي معنو کې عمده خلق د پښتو خدمت کوي دا نور خو ټول کاروبار دی زه خبرې ډېرې ځکه نه کوم چې هغه آخري وخت دی تاسو به هم تنګ شوي خو بهرحال خالص روماني شعرونه یو څو درته وایم ټوکړې او بیا د سپرلي او نظم چې لرې مې د زړه نه هر یو غم که چې وده شمه ما ته د سنګلې بالغ سم که چې وده شمه لرې مې د زړه نه هر یو غم که چې وده شمه ما ته د سنګلې بالغ سم که چې وده شمه او ګاټي مې د سترګو راوتلي شوګیرو سره ګاټي مې د سترګو راوتلي شوګیرو سره ما له په سرو شونډو کاوه دم که چې وده شمه ډېره مننه او همدغه کې یو څو شعرونه دي چې شرابي غوندې موسم دی زه وده شه ګله ستا را سره غم دی زه وده شه او ستا نیازبینې سترګې هم مرغۍ مرغۍ شوې ستا نیازبینې سترګې هم مرغۍ مرغۍ شوې زما هم سترګو کې نم دی زه وده شه او هسې نه چې ګستاخی زمانه وشي شاکر صاحب هسې نه چې ګستاخی زمانه وشي
کټ مې سم دی کټ دې سم دی زه اوده شه مننه هسې نه چې ګستاخي زمانه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی زه اوده شه او ته د ګوتو قلمونه په خپل زړه ږده زما زړه قلم قلم دی زه اوده شه ته د ګوتو قلمونه په خپل زړه ږده زما زړه قلم قلم دی زه اوده شه او زه صادق به غوټې غوټې ژوند ته جاړم زه صادق به غوټې غوټې ژوند ته جاړم په ویښتو د پروت شبنم دی زه اوده شه او یو څو